هغه سیټ د تاوان ورکولو نه انکار وکړ. هغه وایي چې زما زوی خو څه تاسو ما په ګولو باندې مولئ، تاسو ته به یو کاس سیرم میلول شي. هغه سیټ راله ډېر په خطرناک ټیم کې دمکي راغی. د هغه زوی د کمرې نه رابهر کړی. قسمت دې ډېر زیات ښه دی هلکه، ډېر زیات ښه دی. ګنې ستا پلار چې ما له کوم جواب را لېږلی و، زړه مې غواړي چې یو 6 ډزې دې وولم. پرېږدی جانیه، پرېږدی دې ځي کور ته، پرېږدی. ډېره ښه ده. یا لکه دا د چا سترګو ته دوا دا دې څوک له لالا تر نن پورې خو یو قسم تا بغیر د تاوان نه دی پرېښی. دا دې ولې پرېښود؟ د دې خبرې جواب ما سره هم نشته. بس دومره کار راله وکړه چې د هغه جنۍ سره زما ملاقات وکړه. ډېره ښه. دا کومه پښتو ده چې د یوې تور سره لار دې ونیوه؟ پښتو خو ما نه هغه ځای کې هېره شوې ده په کوم ځای کې چې مې په لومړي ځل باندې تولې دي او ستا د مخ رڼا خو زما هر څه هېر کړي، هر څه. ګوره ته چې هر څوک یې ما نه که لار شه، دا هر څه تا سره ښه نه ښکاري. خو دومره غوسه ستاسې هم خوند نه کوي. په ښایسته مخ باندې صرف خندا خوند کوي. خندا او جړه پرېږده، د مطلب خبره کوه. مطلب دې څه دی؟ مطلب مطلب مې ډېر ساده دی. زه ستا عاشق یم او ستا سره واده کول غواړم. واده او تا سره؟ رڼا د غر نه خو ځان غورځولی شي، خو ستا غوندې بې پښتو انسان سره واده هېڅ چرې نه شي کولی. واده خو به راسره ته کوې، ځکه دا د حیدرخان ضد دی. که ستا دا ضد دی نو بیا زما هم دا دی. ځمکه او اسمان خو به یو شي، خو زما په زړه کې به ځای جوړ نه کړي. نو بیا ټیک شوه، ستا دا ضد دی او زما خپل ضد دی. ګورو چې څوک یې کوي. اورې بیبي، زه به تا په خپله مینه کې دومره لیونی کړم، دومره لیونی کړم چې ته به زما جونګۍ ته په خپله راځې. دا ستا سره زما لوز دی. خو زما هم تا سره دا لوز دی چې زه به خپل ځان بیلم، خو ستا د ارمان به هېڅکله پوره نه کړم. حیدر په زړه باندې ارمان نه پرېږدي، هېڅ چېرې نه پرېږدي. ته به یوه ورځ راځې او ضرور به راشې. په زور نه، په زور نه، په رضا به کېږي. بیا ما خو تا ته ووایي که نه چې ته به په خپله راشې. زه به د هغې ورځې انتظار کوم په کوم ورځ باندې به چې تا څه جوړه اغوستي او زما مخامخ به ناست دی او ما ته به دا وایې چې زه ستا مینې په راتلو باندې مجبوره کړم. راغلم زما جانانه، څه راغلم.
سترګې وباسم څوک چې تا ته په بد نظر ګوري دی به ما نسي چېرته ودرېږه علي زما ذاتي معاملو کې ستا هېڅ کار نشته دا حق ما تاله نه دی درکړی دا حق ما سره شته که دا حق ته ماله نه راکړې نو زما مینه یې ماله راکړئ او زه ستا بېعزتي نشم برداشت کولی زه د خپلې بېعزتۍ تپوس په خپله کولی شم ته هېڅ غم مه کوه زما د خلص دومره توهین مه کوه که ته په خپل ځان حامله یې نو زه په خپله پښتو فخر کوم او زما پښتو دا ده چې چا ستا بېعزتي کړې ده چا ستا عزت ته لاس اچولی زه به هغه لاسونه د هغه ته ټکه ښکاره ما درته وویل که نه چې زما هېڅ غم مه کوه زما غم کولو والا ډېر دي پوه شوې خو زه دا نشم برداشت کولی چې ستا دې څوک بېعزتي وکړي تا ته دې څوک په سپک نظر وکړي او یو خبره ده چې زما د صبر او زما د پښتو دومره دې امتحان مه اخله ما تا سره مینه کړې ده تا ما غلطي کړې خو ماله زما د غلطۍ دومره ډېر سزا مه راکوه علي چې ګناه دې کړې ده سزا به درته ملاویږي
خاندې هم خبره د خوشحالۍ ده که تا واورېده نو بابا ما ته مو وایې که نه خبره څه ده ویم درته بچي ویم درته ستا د توبې جلال د توبې نه را روان دی او جلال بابا ته خو دې ته داسې خبرې کوې لکه دې ته د دې خبرې اړو پته نشته ته لږ چپ شه بچي جلال د توبې نه څو ورځو دپاره په چوټۍ را روان دی هغه دا مو چې زه واده کړو غواړم او خپله ناوې بدن سره دوبۍ ته بوځم اوهو ښه نو اوس خلک به دوبۍ ته ځي یا لکه ته چپ کېږې نه دواړه مې یوه خبره په ګوله وکړو ووایه زه به ستاسو د دواړو واده په یوه ورځ کوم بابا وګوره مشر مې یا لکه ته دې خپلې روانۍ نه نه خلاړېږې ګوره نوره چېړه ما څو ورځو مېلمنه ده لاړه به شي دې د ټول نه پس به زه بلکل یوازې شم بلکل به یوازې شم او بابا د لور خور جدایي ډېره سخته وي او بچي ته بلکل رښتیا وې الله دې وکړي چې زما لور جلال سره تل خوشحاله او آباد وي تل خوشحاله او آباد او انتظار خو د شپه او ورځ کوم تا د خدای یو ځل راولي تا نه به زه ټولې بدلې اخلم ما له دوبۍ نه هېڅ څه مه راوړه خو بس ته راشه اوهو خلک دوبۍ ته روان دي ولې لالا جي تا ته څه اعتراض دی څه نه څه اعتراض خو نشته بس ما وی چې کله به د دې کوره ځې ته خو هم په دې انتظار یې چې زه به دا کور تا ته کله پرېږدم ځکه چې ستا ناوې دلته را روانه ده او نه رښتیا عجیبه زه په دې یارېږم داسې نه چې د دوبۍ د ایرپورټ نه دې څوک را واپس نه کي ولې زه ته شادوګۍ ښکارمه څه شادوګۍ خو به درنه مخ پټ کي او څه دې وویل جلاله بچي خپل وطن ته په خیر راغلی ماما جی ما هم لس کاله د خپل وطن ډېر ارمان کړی ګوره کنه بچي زوړ زوی دی راغلی وعلیکم السلام راځه بچي ته به ستړی شوې چې لږ ارام وکړې که نه څه ته ګورې یو خو ما له تا نه تنګ شو مسافره شو چې خپله
وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره مچ بسترګي سترګي غړولې جانانت می یادولې مچ بسترګي سترګي غړولې جانانت می یادولې و مسافره خمار سترګي او د خدای مکه د نظر و مسافره خشو چخپل وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره مسافره اوس می دیدنه کبه په مینا بې خطره و مسافره خشو چې خپل وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره په خیر راغلی دستا ستا پننګ ولاړه لالي را کراله غاړه یم دستا ستا پننګ ولاړه لالي را کراله غاړه و مسافره دا سجاد دی او پما کړه جادوګرا و مسافره خشو چخپل وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره بس بچې زه دواړه ودونه یو ځای کول غواړم چې څنګه ستاسو خوښه وي چې څنګه ستاسو مرضي خوشحاله اوسې بچې زما پروګرام څه داسې دی چې اول ډولۍ به زه ستا د کور او په سبا باندې به زه د جلال او د رڼا نکاح کړم ما خو تاسو ته وویل که نه چې سپوږمۍ ستاسو لور ده چې څنګه مو خوښه یې هغسې وکړو خو یوه خبره مې واوره بچې څنګه چې ستا د کور او ستا د خور رخصتي وشي نو په سبا باندې به د جلال او د رڼا په نکاح کې ضرور شاملېږي ولې نه جي ولې نه ستاسو کور زما خپل کور دی زه به ستاسو په هغه خوشحالۍ کې شریکېږم خو چې تاسو ته مې یو خواست دی چې زما خور ډېره کمعقله ده او ډېر بېعزمینه ده زه ستا په مطلب پوه شوم بچې وې ته هېڅ غم مه کوه څنګه چې رڼا زما لور ده دقسې سپوږمۍ زما لور ده ګورې جي زه ستاسو ډېر شکرګزاره یم سپوږمۍ ماته ډېره وړه پاتې شوې ده ما لکه د مور او د پلار بیا کړې ده سپوږمۍ زما خور نه زما لور هم ده بچې نه دا خو د سپوږمۍ خوشقسمتي ده چې هغې له الله پاک ستا په شان ورکړې څوک یې ته د مرګ فرښتې نه تپوس کې چې څوک یې ته
मखी सा अना रामे वस्तू